د موتو په وطن باندې ډېر بد حالات دي. د موتو وطن کوزه شوی دی. رضا لالا یوه خبره وکړه چې دغه وطن یا دغه ریاست زه خو یایم چې میش د ریاست وجودش په تلاسې کلونه تسلیم کړی دی. میش یې نه یې تسلیم کړي. مزید په چار دو چې دغه ریاست میش هم نه کړي تسلیم. دی آیین ورسره مني. باید میش د آیین بغاوت وکړي. هغه خپلواکي، هغه سوچ، هغه فکر چې دغه خوره ته دغه وطن ته خان شهید یا لوی بچا خان روړی و یا د میش اتلونه د دغه وطن سپېڅلي مشرونه قرباني پرې وکړه. باید ورته په چار دي چې کوم منظم شي، کوم میش سره راټول کړي. میش د خیل نه ووځي، میش د ګوند نه ووځي. دلته میش یو افغان تسلیم کړي. خو د میش بدقسمتي دا ده چې تر اوسه پرې د میش خپل قوم نه افغانیت تسلیم کړی دی او نه یې دا غلامي تسلیم کړي دو. میش خبره کوي چې په چمن کې در نه نسته دو. چمن د مو وجود دی. هغه د چمن نه دو، هغه د ژوب در نه دو، هغه د پېښور در نه دو. دغسې میش په انګور اډه باندې خبره کوي. میش که دا یایي چې ورته د چمن دو او ورته د انګور اډې دو، یا خو میش خپل افغانیت نه دی تسلیم کړی. د چې میش خپل افغانیت نه وي تسلیم کړی، آیا میش دغه وطن ته دغه خوره ته خپلواکي راوړي؟ دا چیرې هم نشي کېدلی، په ځکه چې د میش په ذهن، د میش په سوچ چې دغه اصول یې نه دی پیدا شوی. زه ډېر په بخښنه سره ډېرې خبرې نه کړم درته. د میش مشر دی، ورسره د میش د شمالي وزیرستان کوارډینیټر دی عبدالرحمن وزیر، زاکیم وزیر، ګیلامن پښتین. جیلینه نظریه ختم کوي نه، جیلینه نظریات ته، سوچ ته، فکر ته هغه نور هم پرخوي. زه امید شوم ته د خپلې مشرونو نه چې ویست کلکې فیصلې وخت دی، دا تحریک دی چې ریاست څرنګه د میش سره حالات بدلوي. باید میش به یو ښه سوچ، یو ښه فکر ورسره بدل کړي. تحریکي نه وخت په وخت خپل شکلونه بدلوي. میش امید شوم چې میش په جذباتو کې نه ودرېږي، خو کم از کم یو منظم پلانینګ. امید شوم چې د میش مشرونو په دا باندې یو ښه سوچ کړی وي. ملګري یې که څه داسې خبره شوې وي، وخت شارټ دی. موته عالم شاول همسې ګډلي صاحب وویل چې خبره مو غوښتی شه د سپیچ خواهش نه و میش مشرون وګوروي. میش ته مشرون چې څه لاین ورکوي پابندو میش کلک درېمي. انشاءالله جلینا ډېرې وړې خبرې دي د دغه خوږرې دپاره، د دغه وطن دپاره چې د میش سر قرباني وي. انشاءالله دغه سر و میش په خپله خوږره باندې نه تېروي، خو خامخا وخت شته فکر ته ځایونه رسوي. دا میش په دغه خوږره باندې، په دغه وطن باندې احسانات نه وي. دا میش خپل فرض ګڼي، دا د میش فرض دي. انشاءالله امید شو ته چې کوم ویسر ټولیږي چې څومره سیاسي پارټۍ دي، د سیاسي پارټۍ کې عادت دی هغه هم د میش سره په دغه مزل کښې د مزل د پي ټي ایم ته دی، خو د وطن دی، دغې خوږرې دی، د دغه د وطن د مستقبل دی. شاید دی په دا کښې د میش سره شرکت وکړو، دا مقدمه د میش سره مخکې ایسي. که نن ریاست هغه څه په میش باندې راوستلي دي، هغه حالات سره یې مخامخ کړي. لکه څرنګه چې په 71 کښې د بنګال سره ورته د میش مشرقي پاکستان سره کیمراویا وه، څه یې ورسره کړل. پناه د بدترې حالات سره مخامخ دي. نن هلته میډیا سیاسي بوندې هم دغه د وطن حالات، د دغه وطن چې کوم څه مصیبت به راغلی دی هغې نه یې مخ اړولی دی. خدای مه وکړه، خدای مه وکړه دغه پښتون قوم په یو تاریخ لري. لکه څرنګه چې نن مشرقي پاکستان د آزاد د یو آزاد ریاست په نوم بنګلادیش کېږي. شاید دا حالات تدریمي. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. خدای مو تله وکړي.